پلار دې چېرته دی؟ مړ څه خلې؟ مړ دی پلار. څومره وخت کېږي؟ 3 کاله. خدایا لا ظلم وحشت پتا فنا غړم خدایا السلام علیکم. سلام مشهور ورکه ښه ست ښه ده خیر یې ښه جوړه شکر دی. د کراچۍ د تا ده؟ ښه ښه ډېر ښه ډېر ښه. د شیان پکې خرڅوې؟ خو خو ډېر لږ لږ شیان دي. ها پیسې نشته. شته دي. تاسو چې اخیستل وروره؟ نه ښه ته دا شیان پکې خرڅوې دا په څو دي؟ دغه په 5 روپۍ. دا په لاس دا په 5. نام خدای نام خدای نام خدای. په کور کې څو نفره یې؟ موږ 15 نفره. څوک و څوک؟ یوه مې مور ده ښه او درې مې خورانې دي. ته لږ دغه خواته راشه. یو ته یې او هغه په مشر ورور نه لرې؟ نه. ته کار کړی؟ کور هم کرایي دی؟ په څو کرایه ورکوې؟ 10 روپۍ. 1000 روپۍ. دا په څو ورکوې دنه زه؟ دا په 30. ما ولیدلې ما چې سهار یوه انرژي درڅخه واخلم. په 30 روپۍ ما ته په څو ورکوې؟ تا ته په 6. پلار دې چېرته دی؟ مړ څه خلې؟ مړ دی پلار. غړم خدایا زستا دې بندګانو ته دعا غړم خدایا. د 3 کاله ته کار کوې؟ د نر ځای د نر. نو د کراچۍ چې ډاکه کې څنګه ښه به شي که نه؟ چې دا کم بیا کار هم لږ سم کوم. اوس د ورځې څومره کار کوې؟ اوس خالي دا کله 2 سوه کله 1.5 سوه کله 100 کله 80. چې ډاکه شي بیا به څومره کار کوې؟ بیا چې ډک شي 700 800 روپۍ کار کوې. په څو روپۍ ډاکېږي؟ دا چې ډک شي په 15 15 زره. او هغه کور کې مریضان څوک نه لرې؟ و وړه خور مې شته کاله نشي خوړی. نو هغه ولې ډاکټر ته نه ورولې؟ نشته پیسې که نه چې واده ولم. هغه څو روپۍ لګي؟ هغه ډېرې لګي. دا امارۍ پاپې تنګ امارۍ نشته. ډېر د نر ځای پوهېږې ته دره کاکا وړکه یې د تا غوندې غیرتي خلک بیخي کم دي. خدای دې تا دومره غټ سړی کړه چې حد نه لري. خدای دې کاروبار ډېر غټ کړه. نو چې پیسې پکدا کې خوردم ډاکټر ته بیایې څومره پیسې چې پکدا کې بیایې؟ یو 100 زره چې پیدا کړم د کور نه هم تېر یم کاته هغه جوړه کور نه تېر یم چې هغه جوړه شي بیا خدای مهربانه دی. ته ښه کوي که څه دې ډېر خفه کوې څه دې ډېر خفه کوي څه دې ډېر چورت خرابېږي؟ د خور ته مکتب بیایې؟ څوم صنف کې یې؟ دوم کې. دوم صنف کې یې؟ قربان. اوس دا ټول زه در څه واخلم نو خرڅوې؟ ښه څو روپۍ کېږي د ټوله؟ د ټوله حساب به ورته وکړې د ټوله. خو مثلا څومره به شي همداسې ورباندې خرڅ کړه. د مثلا 3 زره کېږي 2.5 زره 3 زره به شاوخوا کېږي. نن دې څومره سودا کړې ده؟ نن دغه هم پورونه څه پاتې 1.5 سوه او دغه یو موټروان و دغه هم داسې راکړې بس بس او نن مې دا کړه. ته ډېر غیرتي یې ډېر غیرتي یې قربان دې د ګلالۍ کارواره شمه. خدای دې تار ته ژوندی لري. ښه نو زه به داسې وکړم دا کراچۍ زه درته ډکه کړم ډکه یې کړم روپۍ یې درکړم که کراچۍ درته ډکه کړم. زړه د هغه د تو کار دی که ما ته روپۍ کوې که خپله ورته ورساو زه د په هغو کې خوب نه لرم. نه خو تا په نظر څنګه و که روپۍ درکړم په خور دا وکړې که په دو هغې کې سودا ورته راوړم په خور به چې ډېرې ولګي 100 زره روپۍ په هغو لګي. د کراچۍ مخکې مې معاینات کړي عکس مې هم اخیستی هغه شته دی سکور کې هر شی شته خو اوس هم کله نشي خوړی کته پنیر ورته خلک 100 روپۍ رانی مغه خوري د مغه بیا لږ وزن پوره کېږي. چېرته ورته خرابېږي؟ ولې نه خیر مې ده ولې خود مې چېرته ورته چې درد دې ملت په ذهنونو کې حساس کړي هر ځوان د
وطن په دردګا غواړم خدایا کور کې نور وړه موړه شی لرې ها هغه هم ستی خلاص چې د کور کرام را پسې پوره رستی 15,000 روپۍ کېږي بس کېږي 15,000 رستی 8,000 روپۍ دا 8,000 روپۍ واخله په د کور سودا واخله سودا راوړم صحیح شوله همدا اوس یې درته راوړم دانا عقلمند سړی په دغې خاورې لوی کړه دې واده تروش په بلا رڼا غواړم خدایا زه ستا د بندګانو ته دعا غواړم خدایا زه ستا د بندګانو ته دعا غواړم خدایا ستا راشه څومره دي دومره که بس دی تاسو فکر کړی و چې دا راشئ اوس په دې ورځې څومره کار کړی 1,000 روپۍ کار کړی پوهېږې ما د وخت هم درته وویل ښه چې مونږ اصلا شی کړي نه دي ښه ټول کارونه الله وکړل نو دماسې یو 2 نفره راغلي دي یو هغه دی ګوره هغلته ناست یو لاس ورته پورته کړه وردا کوي ستا درکې دغه ټول اوس یې زه درسه سم کړم ستا چې دا سم کړه وردا کوي ستا درکې دغه ټول دعاګانې بخښنه زه د هر یوې ګناه غواړم خدایا زه ستا د بندګانو ته دعا غواړم خدایا زه ستا د بندګانو ته دعا غواړم خدایا لا ظلم وحشت پتا فنا غواړم خدایا زه ستا د بندګانو ته دعا غواړم خدایا زه ستا د بندګانو دوستان الحمدلله د ایمل دپاره د کاروبار زمینه برابره شوه ایمل ډېر غیرتي هلک دی د خپل کار کړی زحمت یې ایستلی دی مونږ هېڅ هم نه دی کړي هېڅ ټول کارونه الله کړي مونږ عاجز بندګان یو فقط وسیله شو مونږ د یو پوسترسان وظیفه لرو فقط راډیو هغه شی رسوو خبره خلاصه دا ډېر غیرتي هلک دی د کور مشر دی او په ټول کور کې دی پلار یې په حق رسېدلی دی خدای راځي دلته کار کړی دی د په ټوله غرفه کې ډېره کمه سودا وه ایمل جانه اوس څنګه دی کاروبار دی انشاءالله وروسته دی نه ښه کېږي هغه اوس ښه کېږي ښه تاسو که په سوپر مارکیټونو کې سودا کړی یو پیسهدار سړی دی به هم پیسې ځي راځئ د دې خلکو نه یو شی واخلئ حداقل لږ قیمته یې واخلئ خدای پاک به یې تاسو په مال او کسب کې هم برکت واچوي مسکا دې پر مونږ حق ده وطنداره او په مال کسب او ټولو شیانو کې د برکت د ما دپاره عمر خدمت شته په غېږې سړي مشر څه کوي په غېږې خیر راکړه که یوه شیبه هم ځان د بېوزلو پر ځای قیاس کړو پوهیږو چې هغوی څومره خوږمن او له کړاوونو ډک ژوند لري دا زموږ ایماني او وجداني دنده ده چې د بېوزلو لاسنیوي له لارې د هغوی ژوند ته هیله او خوږمنو شونډو ته مسکا وبښو